السلام علیکم ملګرو، عمران ما او دې ټایم کې تاسو ګوري پښتو ایچ. دا یو هلک دی، یو ځوان دی چې کوم سعودي کې او د نورو ملکونو بار ملکونو کې کار کول وی، خو یو حادثه ورسره وشوه، لکه لیبر و مزدور و هلته چې درز یې وخوړو یا پسې راپرېوته. دا ویډیو به تاسو هم وګورئ. نو خپې بیخي کار نه کوي، کټ کې ګرځوي او دویم کال دی که څونه دی نو معذوره دی، نه یې لاسونه او شپې هر څه. نو ده سره مدد وکړئ که نه. زه تاسو سره د ده دا خبرې هم شیر کوم او د ده دا ویډیو هم زه تاسو سره، دا ویډیو تاسو هم ګورئ او لږ خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که د چا وس کېږي د دوی سره رابطه وکړئ. دوی خپل کنټیکټ نمبر ورکړی دی، په یې ورسره تاسو رابطه وکړئ او د دوی دا ویډیو تاسو وګورئ. د دوی که د چا وس وي نو مدد ورسره وکړئ، ستاسو به مهرباني وي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. چې خپل زما کترونه دي په بار ملک کې، هغه به هم دا ویډیو ګوري. که مې د ماما زامن دي، که یاره د ننې ورځې پورې 3 کاله زما په کټ کې خو ماته د روپۍ ست نه دی کړی. سلیم خان بھائی څنګه یې؟ شکر الحمدلله خیر دی. خیر. تا ته څه تکلیف وي سلیم بھائی؟ یاره ما ته خو د املا تکلیف دی، د خپو تکلیف دی راته. اوس په دې کټ کې لګېدلی یم، د دې راته ډېر زیات تکلیف دی. تا څومره وخت نه دا تکلیف دی تا ته؟ دا خو بس دا 3 کال دی چې په دې کټ کې پورې مې دا تکلیف راته جوړ شي. او دا څه حادثه در سره شوې وه؟ دا خو بس یاره په عمان کې کار کوو، په کمر را باندې را بریکر رغړولی و، حقه راغلي وو پراته یو دلته. او جي چې څونه پیسې مایسې وي بس په ځان مې ولګولي، نورې ختمې شو، اوس په دې کټ کې پراته یو. د املا دې ماته ده؟ اوس 2 ځایه املا ماته ده. او نور څه تکلیف دی؟ نور خو جو بس د دغه خپو د لاسو تکلیف دی. اوس خپې دې کار نه کوي؟ خپې مې کار نه کوي د سره. او واده دې کړی؟ واده مې کړی ده. خیر. بچي دې شته؟ شته 3 بچي دي. 3 بچي دي. څوک در سره په دې چم ګاونډ کې کومک کوي؟ یاره یو تن د ننې ورځې پورې نه دی کړی، یو تن نه دی کړی. تر اوسه پورې چې څه خپل و هغه لګېدلی، نور یو تن نه دی کړی. چې کوم خپله هستي نیستي وه یاره چې خپل زما کترونه دي په بار ملک کې، هغه به هم دا ویډیو ګوري. که مې د ماما زامن دي، که یاره د ننې ورځې پورې 3 کاله زما په کټ کې خو ماته د روپۍ ست نه دی کړی. چا دې تپوس هم نه دی کړی؟ نه یې دی کړی، د سره یې نه دی کړی. چېرې د سلیم بچي به ناري که څه وایي؟ یاره په خدای کوي کړی د ننې ورځې پورې. څه غوښتنه کوې د کتونکو نه دا وخت خلک ګوري په سکرین باندې؟ یاره ډېرې خلکو نه به څه د اوسه پورې خو مونږ لا خدای پاک دې دغه ته نه و راوستو، خو چې اوس رالو چې د چا د اوسه څه کېږي زموږ سره څه امداد یې وکړو، ډېر به ښه وکړي. کتونکو الله دې داسې څوک هم نه مجبوره کوي چې کیمرې ته مخامخ شي او دنیا ته سوال کوي. دا ډېر سخت وخت دی. سلیم خان به هم خپلو بچو له مزدوري کوله، مسافر و. هغه ته دا پته نه وه چې په ما به داسې حادثه راځي او زه به په کټ پرېوځم او بیا به زه د خلکو د سوال په تمه یم چې ما سره به څوک مالي مرسته وکړي. نو ملګرو دا ویډیو تاسو وکړه، دا ډېر سخت وخت یې چې انسان د بل کس نه مدد غواړي د پیسو، که نه بیمار دی، مجبوره دی، کمر پې را پرېوتی و، حمله یې 2 ځای کې ماته ده. دوی خپل نمبر ورکړی، نمبر په سکرین باندې تاسو سیم کو، او که د چا وس کېږي مهرباني وکړئ دوی سره مدد وکړئ. مننه.